پکتیکا کې بیا زلزله شوې. تازه دقیق او شیبه شیبه په راپورونه یې د جمعې په ورځ پکتیکا ولایت کې د دویمې زلزلې په اړه تازه معلومات دي. پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا نن سهار 11 بجې زلزله شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د زلزلې زیانمنو شویو ته تازه روغتیایي مرستې رسولې دي. تېره زلزله کې څه باندې 1000 کسان مړه او تر 3000 ډېر ټپیان شول. دغې زلزلې له 1000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. بلخوا بیا راپورونه وایي چې دغه ویجاړ کورونه تقریبا تر 10,000 پورې رسیږي. ملګرو ملتونه او خیریه کارکوونکي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو هڅې کوي چې په سویل ختیځ کې پکتیکا ولایت ډېر زیان اړولی. د روغتیا نړیوال سازمان د زلزلې زیانمنو شویو ته تازه روغتیایي مرستې هم رسولې دي. د روغتیا سازمان په خپل ټویټر باندې لیکي د مرستو په دوام په پکتیکا کې د زلزلې د زیانمنو شویو سیمو ته د درملو او روغتیایي توکو د مرستې رسول پوره شوي دي. دغه سازمان د ټپیانو ناروغانو درملنې لپاره د بیړنۍ طبي مرستې ځینې وسایل هم د ارګون سیمه ییز روغتون ته ورکړي دي.